السلام علیکم ګران شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. راځو د نن سبق چې دغه یوز اف ګیټ ان انګلیش په انګریزي کې د ګیټ استعمال د دې 5 معناوې نن درښیم، 5 استعمال یې درښیم بېلابېل مختلف. دا هم یو ډېر بنیادي ګرامر دی، داسې ګرامر چې موږ په ورځني سپیکینګ کې بیخي ډېر زیات استعمالوو. راځئ دا راسره زده کړئ، بیا په ورځني ژوند کې په سپیکینګ کې استعمالوئ. اوله معنی یې ده to arrive. To arrive mean معنا رسیدل، دا بنیادي معنا ده. څلور نور معناوې هم لري. I need to get home early. I need to get home early. زه غواړم کور ته وختي ورسېږم. دغه رنګه که موږ بله جمله په دغه باندې جوړوو I get home at 8 o'clock. زه پر 8 بجې باندې کور ته رسېږم. دوهمه معنا او استعمال یې. دوهمه معنا یې د to buy رانیول. د get معنا ده رانیول. مثلا I got myself a new car. I got myself a new car. ما د خپل ځان لپاره یو نوی موټر رانیوی. درېیمه معنا ده to receive. To receive وصولول. مثلا I just got a message. I just got a message. ما هم دا اوس یو پیغام ترلاسه کړی. دا اوس یو پیغام یې وصول کړي. receive وصولول. څلورمه معنا ده to understand پوهېدل. I got you. زه په تا پوه شوم، زما په تا سر خلاص شولو. I didn't get it. زما په دې سر نس خلاص. I didn't get it. نو دلته څلورمه معنا to understand پوهېدل. پنځمه معنا چې adjective سره ولګوي باره معنا to become جوړېدل. I'm really getting annoyed. I'm really getting annoyed. زه په حقیقت کې ناراضه کېږم. د ګټه بعد adjective لګوئ.